د تصوف په اړه دا څو خبرې حتما واورئ. په دې وروستیو کې د سید ابراهیم آغا په نوم یو پیر چې د ګیلاني له کورنۍ سره تړاو لري د خپلو مریدانو لیدلو لپاره د غزني او پکتیکا ځینو سیمو ته تللی و. په ټولنیزو رسنیو هغه ته د زښتو زیاتو خلکو له لوري د بېساري درنښت انځورونو او ویډیوګانو هیوادوال غوسه کړل او وروسته له هغې چې په پکتیکا کې د روان کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه خونړۍ زلزله وشوه، ځینو خلکو دغه زلزله د پیر سید ابراهیم آغا د پیرۍ له امله د خدای جل جلاله قهر وباله او غږ یې پورته کړ چې دی ونیول شي. بالاخره طالبانو ونیوه او داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغه کې له ابراهیم آغا څخه د دعای قنوت پوښتنه کیږي، خو هغه تیروزي دغه وضعیت ته په کتو د خلکو ترمنځ پر پیرۍ، طریقت او تصوف یو وار بیا د بې باورۍ بحثونه پراخ شوي. له همدې امله دغو څو خبرو ته مو پام راړوم. د تصوف په اړه علما یوه خوله نه دي. ځینې عبادت او خدای ته نږدېوالی، خو ځینې نورې بیا بدعت بولي. نو منځلاری فکر څه ده؟ زما په نظر د رب العزت د رضا ترلاسه کولو لپاره د خپلو اوښکو تویولو او وجود ځپلو سربیره د شریعتو او مذهبي نصوصو ته په پام د عباداتو له ترسره کولو سره الله تعالی سره اړیکې ټینګول او باورمن اوسېدل دې نړۍ ته د راتګ اصلي موخه ده. په دې لاره کې د خلکو د منکراتو له امله په تصوف هم نیوکې زیاتې شوي. خو زما پوښتنه دا ده چې ولې فروعاتو ته په اصولو ترجیح ورکړو؟ یعنی ولې د مسئلې اصل ته د ورګرځېدلو لپاره ناسم قضاوتونو او ټاپو لګولو پر ځای د خپلې پوهې له لارې د ویښتابه لپاره کار نه کوو چې نور توهینوو او کله کله د دغو بحثونو کې خپله هم د ګناه مرتکب کیږو. خدای جل جلاله لوی ذات ده، پر هغه باور لرل ټول جنجالونه راحلولی شي، خو چې پرې ویلرو او مطمئن شو. تصوف هم د همدې باور جوړولو لپاره یوه داسې اوږده، پیچلې او له کږلېچونو سره ملا لاره ده چې د نفس د تزکیې او د سبحانه وتعالی پیژندنې نوي اړخونه در پیژندلی شي. په ټوله نړۍ کې د ټولنو ترمنځ افراط او تفریط د جوړښتونو، پوهې او واک له مخې پراخیږي. کومه دیني صبغه نه لري، خو زه مطمئن یم هر څوک چې د داسې پدیدو د خپرولو په هڅه کې وي او غواړي چې موخو ته پر ځان ورسوي نو حتما ګناهګاریږي. اصل پکار ده چې د خپلو عقیدو ساتنې ته پاملرنه وشي او که څوک پر دینی بنسټونو سم پوهیږي نو مخکې له دې چې تاوتریخوالی وشي د مهربانه اوسېدو او ثواب لپاره دی د ژغورنې لارې چارې وپلټي او بیا د تبلیغ کړي. د خدای پیژندنې په دورشل کې د اوسني وضعیت یوه لویه ستونزه در سره شریکوم. د طریقت او تصوف په نوم د پیر لرل او د هغه اطاعت نوې خبره نه ده. منحرفین یا هغوی چې غواړي خپلې موخې ترلاسه کړي پیران له الله جل جلاله سره د دوی د وصلېدو یو اساس بولي، ځکه یې په وړاندې اطاعت د خدای ته د نږدېوالي یا قرب نسبت او هر ډول چوپړې هم کوي. په داسې حال کې چې پیری استادي ده لکه د هر بل مسلک لپاره چې لارښود ته اړتیا وي، نو ځکه ښایي پیرانو ته د دومره زیات درنښت لرل بدعت یاد شي. د غرض ځینې علما د تصوف په نوم هغه کړنې چې د ځان ځورونې یا مازوخیزم او ځان ښودنې ښکارندویي کوي د طبیعت او نصوصو خلاف، ځکه بولي چې د رب الجلال د رضا ترلاسه کولو لپاره له دغو کړنو پرته نورې ګڼې لارې هم شته.